او آینده زده کړو ته مې پلان دی چې زه خپلې زده کړې په ښه ډول په ښه شان په ښه تصمیم اوقات سره سرته ورسوم. په افغانستان کې ډېر استعدادونه شتون لري، یو زه نه نور هم شته، په زرګونو استعدادونه شته. نو راځئ راپورته شئ د بیچاره هېواد ته، د کړېدلي ځورېدلي هېواد ته نور موږ باید پرمختګ ورکړو. د دولت څخه مې دا غوښتنه ده، جدي غوښتنه مې ده زده کوونکو ته توجه وکړي تر څو موږ ته دوی د عملي زده کړو زمینه برابره کړي تر څو افغانستان ته پرمختګ ورکړو. خاص هدف مې دا نه ده، دا د نوښت نه چې افغانستان پرمختګ وکړي. پکار د افغانستان خپله ماشینګري په کور کې نه جوړې کړي. د یادولو ده چې له دې وړاندې هم په خوست ولایت کې یو شمېر ځوانانو په بېلابېلو برخو کې نوښتونه کړي چې د اسلامي امارت د چارواک له لوري ستایل شوي او تر ډېره په اړوندو برخو کې یې لاسنیوی شوی دی.